قدرمانو دوستانو سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جان روانزازی هر کړای کوو زه به د پروګرام په پایل کې د چین په اړه لنډ معلومات در سره شریک کړم. قطب‌نما یو ډول اسانتیا لرونکې لارښوونکې آله ده. قطب‌نما کابو 2000 کلونه مخکې په چین کې اختراع شوی ده. په لرغونې زمانه کې خلکو د قطب‌نما په وسیله د کور او مقبرې لپاره بختور او مناسب ځایونه انتخابول. له دې وروسته قطب‌نما د عام ژوند، تولید، نظامي چارو، جغرافیایي حساب او د بیړیو د لارښوونې په شمول په ډېرو نورو چارو کې کارول کیږي. په بهري چارو کې قطب‌نما په پراخه توګه د استفادې وړ وه او دا د عربي هیوادونو له لارې اروپا ته خپاره شوی چې د اروپا په بهري سفرونو او حتی د بشریت پر تمدنونو یې سترې اغیزې درلودلې. رښتیا ده چې ځمکني کوره یو لوی طبیعي مقناطیس دی. قطب‌نما د ځمکې کورې په مقناطیسي حوزه کې د مقناطیسي ځواک تر کشش لاندې ده، نو یوه خوا یې جنوب او بله خوا یې شمال په ډګه کوي. تر ټولو مخکینی قطب‌نما چې سینن نومېده د چین د جنګي هیوادونو په دوره کې چې تر اوسه پرې څه ناڅه 2500 کلونه تیر شوی جوړه شوی وه. سینن د طبیعي مقناطیس په وسیله جوړه شوی وه او بڼه یې یوې کاچوغې ته ورته وه. خلکو به لومړی پر یو کب چورلوله چې کله به سینن ودرېده نو لاستي به یې همیشه جنوبي خوا خوده. وروسته تر دې خلکو د کاچوغې پر ځای مقناطیسي ستن استعمال کړه او اوسنۍ قطب‌نما یې رامنځته کړه. ښه غوټۍ جانې ډېره مننه، ډېر ښه معلومات مو راسره شریک کړل. قطب‌نما په لرغونې زمانې کې د چین ستر ابتکار او د بشر د تمدن د پرمختګ او د پیاوړتیا لپاره یې مهم رول لوبولی دی. اوس به د چیني ژبې نننی لوست پیل کړو. خوښه مو ده؟ خو سمه ده. موږ به نن د یو کلمې په اړه وغږیږو او له لیدونکو سره به معلومات شریک کړو. کلمه یو په چیني ژبه کې له مهمو فعلونو څخه ده او په ډېرو حالاتو کې کارول کیږي. یو په پښتو کې د رالل او شته په معنا ده. نو لومړی به د لرل په بڼه د یو د کارولو طریقه زده کړو. خو سمه ده؟ مثلا我有很多朋友یعنی زه زیات دوستان لرم.这个公司很有实力د دې معنا دا ده چې دغه شرکت پیاوړی قوت لري.那本字典有500多页یعنی دغه قاموس کابو 1500 پاڼې لري.我有一辆车یعنی زه یو موټر لرم. سمه ده. دغه راز د یو کلمه په چیني ژبه کې د شته معنا هم لري. مثلا桌子上有一杯水یعنی پر میز یوه پیاله اوبه شته. لو边有一个商店یعنی د دغه واټ پر غاړه یو دکان شته.我们办公室有5个人یعنی زموږ په دفتر کې 15 کسان شته.一年有12个月د دې معنا دا ده چې په یو کال کې 12 میاشتې شته. که موږ له یو کلمې سره په سر کې می کلمه جمع کړو نو یوه نوې کلمه می یو ترې جوړیږي چې دا د یو کلمې منفي بڼه ده او دا په پښتو کې د نه لرل یا نشته په معنا ده. د بېلګې په توګه我没有钱یعنی زه پیسې نه لرم.这个桌子上没有书یعنی پر دغه میز کتاب نشته. پر صرف ردی می یو په خبرو کې د منفي ځواب او ردولو په توګه هم کارول کیږي. مثلا که څوک درڅخه پوښتنه وکړي چې تاسو کوم شیان لرئ یا تاسو کومې چارې ترسره کړې دي، که تاسو یې نه لرئ یا چارې مو نه وي ترسره کړي نو په مستقیمه توګه ورته می یو ځواب کولی شي. اوس به څو جملې زده کړو. سمه ده.仔仔先生你有手表吗یعنی仔仔صاحب آیا تاسو لاسي ساعت لرئ؟没有یعنی نشته یا نه یې لرم. غوټۍ你去过کابل吗یعنی غوټۍ آیا تاسو کابل ته تللي یئ؟没有نه. په یادو جملو کې مایو کلمه د نه په معنا ده.
Kalache monga pa yo kalime pasi le kalima jama kalunu nove kalima有了拉曼斯塔基吉的有了嘛那大大去破提雷zamani ki kum siang raman sta shawe aucha kum siang daraludal 的美萨了破头噶，我们有了新计划，因为我们那外弗兰达路的。哦。我们的生活水平有了很大提升，因为我们的ruang savia dera luar la shawe da。Para ser para de kalache po yu kari mai pasi nur ismuna au filuna jamashinu pade monasibat sifatuna ramanstaki the misal patoga ke po yu pasi ming rashi no yu ming kalima ramanstaki che da de mashhur pamana da delta 名的 num manarari 他是有名的诗人因为他个有 mashhur shair day可不有不是钱rashi 有钱 ramastaki 缺的是他们 manarari delta 钱的排泄 manarari 他很有钱因为他个得了是他们的可不有不是用 rashi 有用Ramanstaki atau jaga kalimat garti akhirnya warl ya的 istifade warl pemana da delta 用 kalimat 的 istifade mana rari 这个工具很有用 yani tawasila 的 istifade warl da دا یو کلمه په چینی ژبه کې ډیره کارول کیږي هو sama da هلا دا چې تاسو تر درس وروسته ډیر تمرینونه وکړئ نو نننې لوست په همدې ځای پای ته ورسېد د خدای په امان 再见再见